سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې جوړ روغ خوښ خوشحاله او د ژوند په ورځنیو کارونو کې به پوره ډول بریالي یاست. نننی درس مو د نور فزیک په اړه دی. راځو د نور په اړه د نور د خواصو په اړه باندې معلومات ترلاسه کوو. د ویډیو تر پایه پورې راسره پاتې سئ او یو قلم کتابچه باید درسره ولرئ چې دغه نور درسره واخلئ. راځئ د خیر درس سره شروع. تاسو پوهېږئ چې نور خپله د انرژي یو شکل دی. موږ په تېرو درسونو کې انرژي وویله، د انرژي ډولونه مو وویله، مختلفې انرژیانې، لمریزه انرژي مو وویله، میخانیکي مو وویله، پوتنشیلي مو وویله، همدارنګه کیمیاوي انرژي مو وویله. د هغه سره یوه نوري انرژي مو چې نن موږ د نور په اړه بحث کوو. یعنې دا خپله انرژي یو برخه ده چې د هغه په واسطه باندې موږ یو شیان لیدلی سو. نور داسې یوه انرژي ده چې د هغه په واسطه باندې شیان لیدلی سو یا شیان د دې وړ ګرځي چې زموږ په واسطه باندې ولیدل سي. تاسو وګورئ که چیرې تاسو یو تیاره خونه ته ورسئ، تاسو په هغه کې هېڅ شی هم نسئ لیدلی. اما که چیرې تاسو ګروپ روښانه کړئ بیا به تاسو هر څه ووینئ. یعنې دغه لیدل چې دی دغه د نور په واسطه باندې ترسره کېږي. پر اجسام باندې نور لویږي او هغه بېرته زموږ سترګو ته رامنعکس کېږي، بیا د لیدلو وړ ګرځي. تاسو ګورئ نور هغه شی دی چې لوی کهکشانونه د مخلوقاتو او منظم مجموعې لوی کهکشانونه او ستوري دغه په واسطه باندې لیدل کېږي. همدارنګه ټول کوچني ذرهبیني موجودات د مایکروسکوپ په واسطه باندې موږ د نور په واسطه باندې لیدلی سو. یعنې که چیرې موږ په مایکروسکوپ کې هغه ته ګورو باید نور موجود بیا موږ هغه لیدلی سو. یعنې نور هغه انرژي ده چې هغه موږ دغه په واسطه باندې یو شی لیدلی سو. نو راځو د خیره تعریف په داسې شکل دی دلته هم دغسې نوشتلی چې نور هغه انرژي ده چې د شیانو د لیدلو سبب ګرځي. تاسو ګورئ ستاسو ته پوښتنه پیدا کېږي چې تاسو به دا فکر کوئ چې مخکې مو دا فکر کوئ چې کله چې موږ یو شي ته ګورو او هغه وینو، موږ دا فکر کوو چې زموږ د سترګې څخه نور پر هغه جسم باندې لویږي او وروسته بیا موږ هغه شی وینو. مګر یا دا رقم نه ده. کله چې د یو نوري جسم یا نوري سرچینه یا تاسو فرض کړئ چې تاسو بولئ که لمر بولئ یا بل یا څراغ یو شی بولئ، کله چې د دې څخه دغه نور راسي، رڼا راسي، دا پر یو جسم باندې ولګېږي. کله چې پر دا جسم باندې ولګېږي دا منعکسه کېږي، یعنې بېرته ګرځي. تاسو ګورئ دلته به چې سي بېرته به زموږ سترګو ته منعکسه سي او بیا به زموږ د سترګو په واسطه باندې ولیدل سي. یعنې کله چې موږ یو شی وینو د دې اصلي میخانیکیت په داسې ډول دی چې د نوري سرچینې څخه که هغه څراغ وي، ګروپ وي یا د لمر خپل رڼا وي، د هغه په واسطه باندې دغه رڼا پر جسم باندې لویږي او د هغه څخه وروسته دغه رڼا یا نور زموږ سترګو ته منعکس کېږي او وروسته بیا موږ هغه چې کولی سو لیدلی سو. یعنې دا نور زموږ د سترګو له طرفه څخه نه دی، دا د نوري سرچینې د خوا څخه پر جسم لویږي او بیا زموږ سترګو ته رارسېږي او د لیدلو وړ ګرځي. راځو د دې لپاره چې موږ دغه اجسام د نور له نظره وپېژنو، موږ پر دوه برخو ویشو. یو نوراني اجسام دي او بل غیر نوراني اجسام دي. درنو زده کوونکو د نوم څخه یې معلومیږي. نوراني اجسام هغه اجسام دي چې هغه خپل ځان څخه خپله نور لري، خپله نور دی تولیدوي. لکه موږ تاسو وایو لمر دی، لمر خپله خاص نور لري. سپوږمۍ د هغه هم نور لري خو په کمه اندازه، د سپې لخوا موږ تاسې هغه ښه مشاهده کولی سو. همدارنګه څراغ دی، تلویزیون دی چې موږ ورته ګورو د هغه څخه خپل یو نور لري او هغه نور زموږ سترګو ته راځي او موږ مستقیما وینو. یا د ټلیفون رڼا ده. او بل اجسام چې دي غیر نوراني اجسام، دا هغه اجسام دي چې هغه خپل د ځان څخه نور نه لري. لکه موږ تاسې وایو لکه ځمکه، لرګی، قلم او داسې نور هر هغه شی چې هغه خپل د ځان څخه نور نه تولیدوي، هغه ته موږ غیر نوراني اجسام وایو. درنو زده کوونکو پوښتنه دا وه شیان موږ څه وخت لیدلی سو. ستاسو په کتاب کې دغه پوښتنه مطرح سوې ده. د دې لپاره موږ دوه جواب لرو. یا په دوو طریقو موږ کولی سو چې یو جسم چې شکو هغه ووینو. اول داسې دی وایي کله چې دغه د یو جسم څخه نور زموږ پر سترګو باندې ولګېږي، هغه وخت بیا موږ یو شی لیدلی سو. مثلا مثال راوړل سوی دی نوراني اجسام. مخکې موږ تشریح کړه چې خپل له ځان څخه نور لري، لکه لمر، لکه څراغ، مختلف څراغونه چې هغه خپله نور تولیدوي. نو کله چې لمر یا دغه نور څراغونه ټول نوراني اجسام د هغوی څخه خپله مستقیما نور حرکت وکړي یا ځینې وارد سي او بیا زموږ پر سترګو باندې ولګېږي، موږ بیا هغه جسم وینو. کله چې موږ لمر ته وګورو موږ خپله وینو. کله چې موږ څراغ موږ پر سترګو داسې ورته وګورو خپل هغه جشکو وینو. بل هغه اجسام دي چې هغه خپل د ځان څخه نور نه واردوي، لکه مخکې چې موږ وویل، لکه ځمکه مو وویله، لکه دغه قلم دی، دا تخته ده، همدارنګه نور اجسام دي. دا خپل د ځان څخه خپل نور نه واردوي. دوی بیا څنګه کېږي؟ کله چې نور نوراني اجسام هغه چې نور واردوي لکه څراغ، دغه د څراغ رڼا یا د ګروپ رڼا پر دغه قلم باندې که چیرې ولګېږي، د څراغ رڼا پر قلم باندې لګېږي، بیا د قلم څخه راځي زما سترګو ته، بیا زه مستقیم دی لیدلی سم. یعنې یو هغه اجسام وه چې هغه نوراني اجسام چې مستقیما خپله رڼا واردوي او زموږ سترګو ته راځي او موږ یې وینو. دوم هغه اجسام دي چې هغه نور د ځان څخه نه لري، پر هغه باندې نور اجسام چې هغه نور ولري، لکه څراغ مې ووایه، لمر دی، تلویزیون رڼا یا نور رڼا چې هغه پر دغه جسم باندې لویږي او بیا وروسته زموږ سترګې ته راځي. تاسو ګورئ که نور پر نور اجسام ولګېږي
او بیا زموږ سترګو ته منعکس سي دا په دا شکل یې موږ لیدلی سو. نور اجسامونه اکثر هغه دي چې هغه غیر نوراني اجسام دي او د نوراني اجسام په واسطه باندې پر هغې باندې نور لګېږي او وروسته زموږ سترګو ته راسي. یعنې په دوو طریقو باندې موږ څه کولی سو یو جسم لیدلی سو. یاروی یې مه سره. بله موضوع ده د نور خپرېدل. دغه نور څنګه خپرېږي؟ ستاسو ته به پوښتنه پیدا شوې چې دغه نور که چیرې موږ یو څراغ ولګو دغه نور څنګه دغه کېږي خپرېږي دی څنګه دی آیا دی پاشل کېږي که یا دی مستقیما حرکت کوي؟ نو هغه داسې دی که چیرې په یو شفاف محیط کې په یو ډېر روښانه محیط کې که چیرې موږ نور وارد کړو دغه نور به په مستقیم شکل خپور شي. نو دا خبره معیار وي درنو زده کوونکو چې نور هر وخت په مستقیم ډول چې کېږي خپرېږي. ستاسو په کتاب کې بیا تجربه هم شته که چیرې تاسو هغه وګورئ یو ښه ټینګ به مو سر په خلاص وي. مثلا دلته یو مثال راغلی دی ستاسو د کتاب مثال راغلی دی. یو داسې جسم دی چې هغه داسې د پیپ غوندې دغه کت شوی جسم دی، یعنې مستقیم نه دی غیر مستقیم دی. لاندې تاسو وګورئ پر دا ځای باندې شمع ورته ایښودل شوې ده. شمع ایښودل شوې ده او دغه جسم چې دی دا داسې غیر مستقیم دی، مستقیم نه دی، کت شوی دی. کله چې موږ د سترګې په واسطه باندې پر دې باندې داسې وګورو رڼا خو د سترګې رڼا چې دغه رڼا چې ده دا خو مستقیما داسې خپرېږي. نو دا نشي کولی چې داسې راوګرځي او موږ ته هغه ووینو. د دې څخه موږ ته دا رامعلومېږي چې نور چې دی هغه ډېر مستقیم شکل باندې څه کېږي خپرېږي. تاسو ګورئ دغه شمع رڼا مستقیمه ځي مګر دا خواته دی نه راکاټېږي چې بیا زموږ د سترګو په واسطه باندې هغه ولیدل شي. نو له دې څخه موږ ته پوهېږو چې نور چې دی هغه په یو شفاف محیط کې په مستقیم ډول خپرېږي. زده کوونکو سیوری چې شته وایي یا سیوری څه وخت منځته راځي. ستاسو په کتاب کې دغسې لیکل شوي دي وایي که چیرې د یوې نوري سرچینې په مقابل کې یو قدر یعنې تیاره جسم واقع شي نو د جسم شاته چې کېږي سیوری جوړېږي. یعنې که چیرې یو نوري سرچینه موجوده وي که هغه څراغ وي که هغه ګروپ یې هر څه چې کله چې د دا نوري سرچینې مخته ته یو داسې جسم کښېږدي چې د هغه څخه دا نور تیر نه شي نو دغه نور شاته دغه جسم شاته چې دی هلته یو سیوری یا تیاره چې کېږي جوړېږي. تاسو وګورئ په دې شکل کې ډېر په واضح شکل باندې چې کېږي ښکاره کېږي. دا یو څراغ دی مړه دې دغه نور داسې دغه کړی دی پر دغه جسم باندې. دغه داسې جسم دی چې د دې څخه نور نه تېرېږي. کله چې د دې څخه نور نشي تېر دغه نور راځي د دې څنګ ته داسې لوړ او لاندې تېرېږي او د دې څخه نور داسې مستقیما د دې څخه دغه نور چې کېدلی شي نشي تېرېدلی چې ځینې تېر شي. کله چې پر وموښلي بېرته دغسې شاته چې کېږي راوګرځي یا جذب شي نو د دې شاته یو تور جسم جوړېږي چې هغه ته موږ ته سیوري وایي. نو سیوري هغه ساحه ده چې د یو بل جسم په واسطه باندې جوړېږي هغه په داسې شکل چې د بل جسم څخه د نور یا رڼا نه تېرېږي او د هغه شاته چې کېږي سیوري جوړېږي. یعنې موږ سیوري هغه ځای ویلی سو کله چې هلته نور نه وي موجود هغه سایې ته موږ سیوري وایو. په دغه ځای کې دغه نور د دغه جسم په واسطه باندې راګرځول شوی دی او شاته یې چې شوی دی یو سیوری جوړ شوی دی. نو انشاءالله چې تاسو سیوري وڅ کوئ پېژنئ. سیوري هغه ساحه ده چې هلته نور نه وي موجود او دلته د یو جسم په واسطه باندې د نور مخنیوی شوی دی او شاته یو سیوری یا جسم چې جوړ شوی دی. راځو د خیر سره دوه نور اصلاحات دي چې په ورځني ژوند کې موږ د دې نوم څخه اورېدلي دي او څه مهم هم دي او د دې زده کړه د یو شاګرد په صفت یو څه مهم هم ده. ورسره مخ کېږو موږ ته په ورځني ژوند کې اصلاحات تاسو اورئ هر وخت. یو کسوب ته یعنې لمر نیول او بل خسوب ته یعنې سپوږمۍ نیول. دا څه معنا لري؟ د دې نومانو سره موږ اشنا شوي څه وخت مخکې له داسې یو موضوع سره موږ مخامخ شولو. ګورئ درنو زده کوونکو موږ ته پوهېږو چې لمر خپل د ځان څخه رڼا تولیدوي او هغه رڼا یې ځمکې ته او نورو سیارو ته څه کېږي هغه لېږدېږي. تاسو وګورئ په دغه جسم کې په دغه شکل کې د نور رڼا وردي او پر سپوږمۍ او پر ځمکه باندې دغه رڼا چې کېږي وردېږي. یو بل چې تاسو باید هر وخت په یاد یې دغه ځمکه چې ده دا هر وخت د لمر پر شاوخوا باندې راګرځي. دا سپوږمۍ چې ده دا هر وخت د ځمکې پر شاوخوا باندې تاسو وګورئ سپوږمۍ که موږ فرض کړو دا سپوږمۍ هر وخت چې کېږي د ځمکې پر شاوخوا باندې داسې راګرځي په یو خاص مدار کې. سپوږمۍ د ځمکې پر شاوخوا باندې چې کېږي راګرځي. دغه سپوږمۍ دغه ځمکه او سپوږمۍ دواړه یو ځای بیا چې کېږي پر دغه لمر باندې چې کېږي راګرځي. موږ په دې پوهېږو چې ځمکه پر لمر باندې په یو خاصه موده کې یو مکمل دوران وایي راګرځي. د ځمکې سره سپوږمۍ هم راګرځي او دغه ځمکه او سپوږمۍ چې دي ځمکه سپوږمۍ دا هم یو پر بل باندې چې داسې یو دوران لري. که چیرې داسې یو حالت راسي چې د لمر او ځمکې ترمنځ سپوږمۍ خو دغسې پر ځمکې باندې داسې راڅرخي که چیرې د لمر او ځمکې ترمنځ سپوږمۍ راسي په یو خاص مدار کې په یو مستقیم مدار کې دغه د لمر رڼا چې ده راځي پر دا سپوږمۍ باندې موښلي او د سپوږمۍ شاته لږ اندازه پر ځمکه باندې موښلي نو د ځمکې پر دغه ځها باندې تاسو وګورئ په دې ځای کې نور نه موجود دلته چې تیاره جوړېږي چې دې ته بیا موږ څه وایو چې لمر نیول موږ ورته وایو.
کله چې پر ځمکې باندې تیاره سي یا زموږ سپینه ورځ مګر ډېره تیاره جوړوي لمر داسې موږ ته وایي دغه د سپوږمۍ نیول سوی ده لمر نیول سوی چې داسې اصطلاح موږ ورته کاروو هغه تیاره جوړه سوې هغه په دې خاطر باندې چې د لمر او ځمکې په منځ کې سپوږمۍ راغلې ده او دغه نور نه پرېږدي چې د لمر څخه ځمکې ته چې سي داخل سي دې ته موږ ته لمر نیول وایو بل اصطلاح د خسوف یعنې سپوږمۍ نیول ما تاسو ته مخکې وویل چې سپوږمۍ پر ځمکې باندې راګرځي تاسو وګورئ که چېرې داسې یو حالت راسي چې د لمر او د سپوږمۍ ترمنځ ځمکه راسي په دې حالت کې تاسو به پوهېږئ چې دغه د لمر رڼا پر ځمکې باندې موښلي تاسو وګورئ دا شکلونه ما دا تور دغه ما وړانګه رسم کړې ده د لمر رڼا پر ځمکې باندې موښلي او د هغه څخه تېرېږي چې مخامخ پر ځمکې باندې وموښلي هغه بېرته رامنعکسه کېږي هلته جذبېږي دغه رڼا چې دغسې نور سپوږمۍ څخه تېرېږي د ځمکې څخه تېرېږي په سپوږمۍ باندې نور نه واردېږي کله چې پر سپوږمۍ باندې نور وارد نه سو نو دغه ساعت چې ده دغه ساعت دلته یو تیاره جوړېږي سپوږمۍ چې کېږي تیاره کېږي چې دې ته بیا موږ ته وایو سپوږمۍ نیول یا خسوف کلمه موږ ورته کاروو څه وخت کله چې د لمر رڼا د لمر او سپوږمۍ په منځ کې ځمکه راسي او دغه رڼا پرې نه ږدي چې پر د ځمکې په خاطر رڼا پرې نه ښودل سي د لمر ده چې هغه پر سپوږمۍ باندې ولګېږي دې سایې ته دغه حالت ته بیا موږ ته خسوف یعنې د سپوږمۍ نیول وایو نو خسوف که چیرې د لمر او ځمکې ترمنځ سپوږمۍ راسي د لمر رڼا پر ځمکې ونه نښلي دې ته خسوف یعنې لمر نیول وایي که چیرې د لمر او د سپوږمۍ ترمنځ ځمکه راسي او د لمر رڼا پر سپوږمۍ باندې ونه لګېږي د ځمکې له امله دې ته بیا موږ خسوف یعنې سپوږمۍ نیول وایو درنو زده کوونکو اخرنۍ موضوع د نور فزیک د څپرکي اخرنۍ موضوع زموږ تاسې اجسام د نور د تېرېدو له مخې موږ تاسې اجسام ویشو د نور د تېرېدو له مخې چې پر څو ډوله باندې ویشل سوي دي تاسو ګورئ اجسام د نور د تېرېدو له مخې موږ پر درو برخو ویشو یوه ته موږ شفاف یعنې روښانه اجسام وایو دوم ډول ته نیمه شفاف یا نیم روښانه اجسام وایو او دریم ډول ته موږ ته کدر یا تیاره اجسام وایو دا چې فزیک دغه اجسام څنګه تعریفوي او د کوم خصوصیت له مخې پر دغه درو برخو ویشل دي تاسو ورته ګورئ شفاف اجسام یا روښانه اجسام هغه اجسام دي چې نور په اسانۍ ځینې تېرېږي د دغه جسم څخه نور په اسانۍ تېرېږي مثلا ګورئ موږ ته وایي صاف هوا یا شیشه ګورئ که چیرې شیشه ډېره پاکه شیشه وي ډېر صفا شیشه وي د هغه څخه نور ډېر په اسانۍ سره تېرېږي دې ته موږ یو شفاف یا روښانه جسم وایو که چیرې هوا ډېره صاف وي زه ډېر اسانۍ کولی شم چې مخ ته اجسام ووینم که چیرې هوا خیرنه کېږي یا مثلا خړه کېږي بیا داسې مخکني اجسام ډېر په اسانۍ سره ښه خوندور نشي لیدل کېدلی نو شفاف اجسام چې ډېر په اسانۍ نور ځینې تېرېږي لکه شیشه ده صافې اوبه دي او پاکې اوبه که چیرې تاسو لیدلي پاکې اوبه په بازار کې پاکې اوبه وي پاکې بیا دننه مایان پکښې کې دا مایان ډېر واضح معلومیږي ځکه دغه اوبه پاکې اوبه دي شفاف جسم دی او نور په اسانۍ څخه چې تېرېږي او مایع موږ ته چې ښکاره کېږي دوم یې نیمه شفافه یا نیم روښانه اجسام دي دغه اجسام دي چې د دې څخه نور تېرېږي خو په کمه اندازه باندې نظر و شفاف اجسامو ته د دې څخه نور په سختۍ سره تېرېږي چې په دې کې موږ څه وایي لکه ګرجنه هوا په ګرجنه هوا کې نور ډېر نه تېرېږي مثلا لږ تېرېږي لږ بېرته چیچ کېږي هغه راګرځي نو موږ څه وایي د دې څخه نور سم نه تېرېږي یا موږ څه وایي خړې اوبه خړې اوبه کې سم شی نه معلومېږي ځکه چې نور د دې څخه مکمل چیچ کېږي نه تېرېږي یا په سختۍ ځینې تېرېږي دریم ډول یې موږ کدر یا تیاره اجسام تیاره اجسام نو هغه اجسام دي چې هغه څخه مطلق نور نه تېرېږي چې د هغه څخه چیچ کېږي نور نه تېرېږي لکه موږ فلزات وایو که چیرې زه فلز د یو نوري منبع مخ ته ونیسم د هغه خواته نور نه تېرېږي شاته یې سایه جوړېږي یا موږ ته که چیرې لرګی همدا رقم د دې څخه چیچ کېږي نور نه تېرېږي او د که چیرې یو نوري سرچینه په هغه نوري سرچینې ته مواجه سي مخامخ سو سره نو دغه څخه نور نه تېرېږي شاته چیچ کېږي سیوری جوړېږي نو اجسام د نورو د تېرېدو له مخې شفاف نیمه شفاف او کدر یا تیاره اجسام دي درنو زده کوونکو دا و زموږ نننی درس د فزیک 12 برخ درس چې د نور فزیک اړوند د نور او دغه خواص په اړه موږ خبرې وکړلې راتلونکي درس به مو انشاءالله د هغه د نور فزیک په ادامه باندې د انعکاس په مورد تر بل درس پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم ښه وختونه ولرئ د خدای په امان